غاښونه. زموږ په بدن کې غاښونه ډیر مهم دي. غاښونه که پاک او سم وي نو زموږ بدن هم له ډیرو ناروغیو څخه ساتلی وي. او که زموږ غاښونه پاک نه وي نو زموږ په بدن کې مریضۍ هم ډیرې وي. موږ چې وخاندو نو زموږ اکثره غاښونه معلومیږي. که غاښونه پاک وي نو خندا هم ښه ایسي، او که غاښونه پاک نه وي نو خندا مو هم ښه نه ایسي. انسان چې 24 کلنۍ ته رسیږي نو غاښونه یې هم ټول 32 پوره سوي وي. په غاښونو کې 2 آخري غاښونو ته د عقل غاښونه وایي. موږ باید خپل غاښونه همیشه پاک وساتو. په ورځ کې 2 وارې یې باید برس کړو. یو وار سهار او 2 وار ماښام تر بېدېدو تر مخه. تاسو پوهیږئ موږ چې ډوډۍ، میوه یا نور خوراکي شیان خورو نو ځینې شیان یې زموږ په غاښونو او ورویو کې بندیږي، او که غاښونه برس نه کړو نو هغه شیان پر بدو اوړي، نو آخر ته مو غاښونه چینجان وکړي او خراب سي. زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلی دی، وای مسلمانان باید تل مسواک استعمال کړي، هغه په دې چې خولې یې پاکې وي. مسواک لکه برس غاښونه پاکوي او خولې ته ښه بوی ورکوي. نو موږ باید همیشه د خپلو غاښونو او خولې په چرت کې واوسو او تل یې پاک وساتو.